کچری تاسو غټو انسانانو لا خطر وي او خطر د دې کچری تاسو په خېټه کې بار بار چینجی را پیدا کیږي چې بلا خلک ورته بلا نومونه اخلي په پښتو کې څوک ورته چینجی وایي څوک ورته چغکي وایي او څوک ورته کیړې مکوړې وایي نو داسې کم علاج دی او داسې کم میډیسن دی چې انسان یې په کور کې استعمال کړي چې انسان د خېټې نه هغه چینجی هغه کیړې مکوړې ختم شي کم ته چې موږ په میډیکل کې وارم انفیسټیشن ویلې شو کچری د انسان په خېټه کې دا کیړې مکوړې د چینجی ډېر زیات وي نو د هغې د وجې نه انسان ته ډېر زیات تکلیف وي په خېټه کې دننه او بار بار په هغه باندې نری شانتې در راځي او ورسره د هغه چې کوم غټو بول رفتار دی هغه هم ګډوډ شي یعنې د هغه رفتار کې ډېر زیات سلووالی راشي هغه ته ډېر زیات تکلیف د شپې ټایم کې وي ځکه چې په دې کې یو چینجی دی کوم ته چې پینوام ویلی شي په دې کې فیمیل چینجی دی چې دا اکثر د انسان اخري کلمې ته د شپې په ټایم کې راځي او په هغې کې انډې اچول شروع کړي هغې د وجې نه انسان ته ډېر زیات تکلیف وي د علاج نه ضروري خبره دا ده چې په کور کې چاته هم دا انفیسټیشن وي یعنې دا چینجي د هغه په خېټه کې یا چیخکي وي هغه انسان ته نو دا ټول انسانان او د کور والا څومره هم ممبر فیملی دا خاندان دی دا ټول چې په یو ټیم باندې علاج وکړي دا ورسره ختمیږي هغې نه بعد چې کومې بسترې او کم کمبلې دي هغه په ګرمو اوبو باندې ووینځي نو دا به ورسره ختم شي او که چېرې دغه شان ونه کړي نو دا چینجي خو بس ټایم دپاره ختم شي خو د هغې نه بعد بیا د انسان ته راشي وجې د دې نه چې د دې والا کم ایکس کمې انډې دي هغه پاتې شوي چې د هغې په وجه باندې انسان کې بیا دوباره را پیدا شي نو که چېرې دا ټول تکلیف ختمول غواړئ نو د دې دپاره تاسو ته په سکرین باندې کوم مفت ټبلیټ چې لیدی شي 100 mg نو دا تاسو روزانه 2 ټبلیټ استعمالولی شئ یو سهار ټایم کې او بل د ایوننګ ټایم کې یعنې د غرمې روټۍ نه بعد او دا تاسو 3 ورځې استعمال کړئ او د دې نه بعد بیا تاسو 2 هفتې یو ځل بیا استعمال کړئ یا 2 میاشتې پد